محترم مالداری او غربت دواړه د الله جل شانه د طرف نه امتحان دي. په مالدار باندې دا امتحان دی چې آیا دا په خپل مال کې فرضي او واجبي حقوق ادا کوي او کني ادا کوي. او په غریب باندې دا امتحان دی چې آیا دا په خپل غربت باندې صبر کوي او کني کوي. بیا الله جل شانه موقع باندې مالدار باندې دا لازم کړی دی چې د خپل مال نه مخصوص حصہ فقیرانو ته ورکړي. په هغې کې د فرضي زکات سره سرسایه هم ده چې دا زمونږ په مذهب کې واجب ده، اگر چې د امام شافعي، امام احمد بن حنبل او د نورو ډیرو علماو په نسبت باندې فرض ده. اوس چې د اختر په ورځ مالدار سړی خپل ځان له او خپلو بچو له ښایسته نوې جامې جوړې کړې وي او کور ته هر قسم خوراکونه راوړي، خو بل طرف ته د په چم گاون کې غریبانان دي، مسکینان او فقیران اوسېږي، د دوی په جامو کې ځای په ځای پیوندونه لګېدلي وي. غریب سړی د شرم نه جومات ته هم نشي راتلی، د دوی د بچو جامې دومره زړې وي. کله چې دغه ماشومان د مالداره سړو بچو ته وګوري نو دغه ماشومانو زړونه هم د خفګان نه دومره راډک شي، په چغو او پریاد سره کور ته راشي او په کور کې دا ښایسته نوې جامې مطالبه وکړي. لیکن د ډېر غربت د وجې نه د هغوی غریبانانو د خوراک وس نه رسېږي. دوی له به دغه پلاران جامې څه واخلي، په دغه وخت کې د دوی په زړونو باندې څه تېرېږي. محترم الله جل شانه ډېر غیرتي ذات دی، هغه د غریبانانو ته هم ډېر مال ورکولی شي، خو دا په مالدارانو باندې یو امتحان دی چې الله جل شانه په دوی باندې د اختر په ورځ سرسایه واجب کړې ده چې په دې سره د دوی د روجو کمې پوره کولی شي او ورسره دغه فقیران او مسکینان هم د اختر په خوشحالۍ کې شریک کولی شي. محترم سرسایه خو د مسلمانانو په منځ کې د همدردۍ نښه ده. که مالدار خلک دا هم فقیرانو ته نه ورکوي نو بیا به الله جل شانه په دوی باندې خپل قهر او غضب نازل کی، د مال برکت به ختم کی، په داسې مشکلاتو کې به راګیر کی چې د سرسایات د مقدار نه به د هغوی نه زیاتې پیسې ولګېږي. که چېرته مالدار د غریب د یوې ورځې د ژړا پروا ونه کړي نو الله جل شانه به په هغوی باندې داسې غربت راولي، داسې مصیبتونه به په هغوی باندې راولي چې هغوی به په کلونو په هغې کې مبتلا وي، لیکن مصیبت به نه ختمیږي. لہذا محترم مالدارانو ته دا نصیحت دی چې هغه په خپل مال کې د غریبانانو دپاره حصه وباسي او هغوی په دې عظیمه خوشحالۍ کې د خپل ځان سره شریک کړي.